یوې جینۍ د واده نه مخکې بدکاري کړې وه، خو د واده په شپه باندې چې کله د هغې خاوند ته د دې هر څه معلومات وشول نو د هغه رد عمل څه و. دلته در سره دغه مکمل واقعه شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، دغه هلک چې ډېر زیات مالداره هم او پلار یې غوښتل چې واده ورته وکړي، ځکه چې پلار یې په داسې یو سټیج باندې و چې هغه مرګ ته نږدې و، یعنې بیمار و، او غوښتل یې چې زما نه وروسته د دې کور د وارث هم وارث پیدا شي او زما نسل نور هم وغځېږي. په همدې وجه باندې هغه د خپل زوی دپاره د یو داسې جینۍ تلاش او رشته شروع کړه چې د دوی ورسره حیا عزت برابر وي. د همدې لپاره ځینو خلکو دوی ته مختلف کورنۍ وښودلې چې په دې کې دغه کورنۍ کې یوې جینۍ سره قسمت شوی و او یوه ښکلې جینۍ چې هغوی غریبانانو د دغه هلک لپاره یې وغوښتله، خو هغوی هم خبره ومنله ځکه چې د دوی مالدارۍ ته یې وکتل نو هغوی هم زړه ورته ښه کو. خو دغه هلک چې 20 کاله عمر یې لرلو او جینۍ چې د 15 کالو وه، د کویدن نه څه موده پس زر تر زره د دوی واده را جوړ شو او کله چې د دوی واده را برابر شو نو د واده په شپه باندې بیا داسې یو عجیبه واقعه مخې ته راغله چې کله دوی د خبرو اترو او ګپ شپ نه وروسته د کوروالي اړخ ته مخه کوله نو په دغه دوران کې د کوروالي په وخت کې دغه هلک محسوسه کړه چې د جینۍ نه خو هېڅ وینه لاړه نه شوه او هلک چې څنګه خپلو ملګرو پوه کړی و چې په دغه شپه باندې د جینۍ د بکارت پردش کیږي او د هغې نه وینه ځي نو هغسې ونه شول. هلک ډېر زیات پریشانه شو او په دې باره کې سوچونه کول شروع کړل چې اخر یې خپله ښځه راونیوله، وهل ټکول یې هم ورکړل، خو خپلې ښځې هېڅ داسې څه خبره ونه کړه چې یعنې هغې به بدکاري کړې وي او که نه. د هغې نه پس بیا ده نه غوښتل چې داسې ښځې سره وخت تېر کړي نو د شپې خپلې ښځې ته طلاق ورکو او زر تر زره یې ورته وویل چې سبا سهار وختي خپل کور ته لاړه شي. کله چې سهار شو جینۍ هم خپل مور پلار خبر کړل، هغوی راورسېدل او ټوله واقعه یې واورېدله. هلک یې ډېر زیات بې عزته کو او خپله لور یې ځان سره بوتله. د کلي خلکو هم ویل چې دا خو ډېر بې ضرره خلک دي او ډېر ښه خلک دي، هېڅکله هم داسې څه عمل د دې جینۍ نه دی ترسره شوی، حتی چې د دې جینۍ د کرکټر باره کې خو چاته علم هم نشته چې دوی کره یو جینۍ شته او که نه. خو ټولو خلکو هلک بې عزته کولو. قدرمنو دوستانو، رښتیا هم د هر څه فیصلې نه وړاندې سوچ او فکر کول پکار دي. ضروري نه ده چې د یوې ښځې نه وینه لاړه نه شي نو هغه به بدکاره وي. نور هم ډېر مسایل پیدا کېدلی شي او ډاکټران هم وایي، ورسره عالمان هم وایي چې دا یوه داسې پرده وي چې د بیمارۍ او یا د نورو مسلو د وجې هم شلېدلی شي، نو ډېر زیات فکر او خیال کول پکار دي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ضرور در سره دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.